سودا مو په مازې پات شو ما په 3 لکه ورته به حاجي صاحب وعلیکم السلام ستړي مه سې وروره حاجي صاحب هلته راواستل ول دلته ورسه د حاجي صاحب سره خبره وکړه ښه خدمت وایه دغه دی زه بیکاره یم حاجي صاحب دلته به ستا سره کار شروع کړم او کاکا دا اوس مې د سره دغه خبرې کول دا هوټل زه خرڅوم ولې هوټل ولې خرڅوې څونه ښایسته هوټل دی زه کار د سره کوم داسې پاک بې در وساتم چې مه کو خبرې زه کاریګر ته ضرورت نه لرم کاریګر چې و هغه مې لا جواب کړي دي بس ما یو څو کسه پاته دي پروا نه کړي زه کار در سره کوم حاجي صاحب سمه ده کار به زه در سره وکړم هغه منیجر ته ورسه ورته ووایه ما ته کالي او برس راکړه بس دلته سباکاري شروع کړه زه به سباکار ته ضرورت لرم صحیح دی زه کولی شم ورس منیجر ته ووایه اوس خو ولا زموږ کره میلمانه راغلي شنبې په ورځ زه راځم شنبې په ورځ حاجي صاحب بس کار زما څه غواړي د خدای په امان شنبې په ورځ راځم د خدای په امان عجبه سړی دی زارۍ یې کولې ول ما ته کار راکړه اوس بیا د شنبې په ورځ راځم دی چې د شنبې په ورځ راځي موږ به هوټل خرڅ کړي